په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه داسې ظلم په دې ورځ شوی دی چې داسې ظلم به چېرته نه شوی. ممکن ده چې اسمان به هم جړلي او ځمکې به هم جړلي په دې ورځ د عاشورې چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوسې د حضرت علی مبارک بچې حضرت حسین سره د یو او یو یا دوه او یو ګولانو د نبوت په دغه ورځ باندې شهیدان شوي د تندې نه غریبانان تږي ظلم ورسره انتهایی ظلم شوی. اما ویلم دی چې ته بل وخت بیا درته ووایم. نو دا مطلب نه دی چې دا ورځ سپېره ده. د جمعې پر ورځ چې څوک مړ شي ورځ سپېروي که دا سړی بختور وي سړی بختور ورځ خو نه سپېره. حضور پاک د ګل پر ورځ باندې وفات شوی دی نو ګل سپېره نه دی ګل بختور دی چې پیغمبر مبارک پکې الله سره میلاو شو. حضرت حسین سره د خپلو دوه یو خاندان نبوت ګلانو شهادتونه نصیب شو. شهید خو جمع دی صاحبه او شهید چا سره ملاویږي د الله سره. حضرت حسین د خپل بابا سره حضرت علی او د رسول الله مبارک سره او د الله سره ملاو شوی. مونږ د پاره خو یقینا صدمه غم دی. مونږ په ټول خپایو په دې ظلم باندې. په تاریخ کې داسې ظلم یو د حضرت عثمان سره چې کم ظلم شوی دی یو چې دا کم ظلم شوی دی تاریخ سترګو نه به د وینې روانې شي د اوښکو په ځای چې ته څه وخت بیا راته ووایم انشاءالله. خو هغوی دپاره شهادتونه شو هغوی پکې الله سره میلو شو هغوی دپاره خوشحالي شوه د خپل بابا سره میلو شو هغوی دپاره خوشحالي شوه. نو دا ورځ سپېره نه ده دا ورځ بختوره ده قیمتي ده چې خدای پاک پکې دومره غټ شهادتونه راوستل. او یا کسان چې په احد کې شهیدان شو نو دا ورځ سپېره نه وه ورځ بختوره وه. نو یو به که خیر روژه نیسې